و سوال دا دی چې د الله تعالی دنیا کې د چا سره تعلق دی. نو د دې متعلق ما د چند کسانو تذکره په تیره جمعه کې کړې وه چې الله تعالی د درو کسانو سره ډیر تعلق لري. زه دې جمعه کې صرف د هغې خبرې تکمیل کوم. اول ما وی چې الله تعالی د هغه چا سره ډیر تعلق او ډیر محبت او ډیر مینه لري چې د کم چا زندگی په پرهیز او په تقوا کې تیره سي، چې هغې د بدو اعمالو څخه ځان راګرځوي، د هغې ژبه د بدو اعمالو څخه کنټرول، د بدې ویناو د بد قوله څخه کنټرول ده، د هغې سترګې د غلط دیده څخه کنټرول دي، د هغې غوږ د غلطو اورېدو څخه کنټرول دی، د هغې لاس د غلطو رانیولو څخه محفوظه دی، د هغې پښه د غلطو ځایو څخه د تللو څخه محفوظه ده. چې د کم چا زندگی په تقوا او په پرهیز کې تیره سي او هغې د الله تعالی د نافرمانۍ څخه ځان حفاظت وکړي، الله تعالی دغه سړي سره تعلق لري، الله تعالی دا بنده په خپلو دوستانو کې شماري. ځکه الله تعالی په خپل آسماني کلام کې د دې ذکر کړی دی. الله تعالی وایي ان اولیاءه الا المتقین، دنیا کې زما دوستی د پرهیزګارانو خلکو سره ده او د هغې سره زما تعلق دی، د هغې سره زما مینه ده، د هغې سره زما محبت دی. او د هغې بنده چې د الله تعالی په دوستی کې راسي، د هغې معراج، د هغې هغه لوړه درجه کله کله دې حد ته ورسیږي. الله تعالی وایي چې زما ډیر تعلق ورسره اضافه سي، نو کنتو سمعه الذي يسمع به، بیا زه د ده غوږ سم دی په ما باندې اوري، وکنتو بصره التي يبصر به، بیا زه د ده سترګې سم دی په ما باندې ویني، چې کوم شی زما رضا یې هغه ویني، چې کوم شی زما رضا نه. وکنتو یده الذي یفتش به وکنت رجله یمشي بها، بیا زه د ده لاس وګرځم، زه د ده پښه وګرځم، بیا زه د ده سترګه جوړ سم، زه د ده غوږ جوړ سم، بیا په سترګه زما د رضا مطابق دید کوي، په غوږ باندې زما د رضا مطابق اورېدل کوي، په لاس باندې چې زه په کم عمل راضي کېږم د هغې کول کوي، او په پښه باندې چې کم ځای کې زما رضا یي هغې ته بیا ورتلل کوي. نو د الله تعالی تعلق، د الله تعالی دوستی، د الله تعالی مینه، د الله تعالی محبت دی دنیا کې هغه یو د متقیانو پرهیزګارانو سره دی. او متقی هغه چاته وایي چې په هغې کې تقوا وي. او تقوا څه ته وایي؟ د تقوا علماو 3 درجې لیکلي دي. یوه درجه د تقوا فرض ده، دویمه درجه د تقوا د الله فضل دی، او دریمه درجه د تقوا سلامتیا ده. فرض تقوا دې ته ویل کېږي چې انسان په زندگی کې د حرامو سزا نه ګوري، په ژبه باندې حرام وینا نه کول، په سترګو حرام دید نه کول، په غوږ حرام اورېدل نه کول، په لاس حرام رانیول نه کول، او په پښو حرام تک کول نه کول. او دویمه درجه د تقوا د الله تعالی فضل دی. فضل دې ته وایي چې په حلالو کې هم سړی احتیاط کوي، حلال خوراکه د په هغې کې احتیاط کوي، حلال مجلس دی په هغې کې احتیاط کوي، او په حلالو ترتیباتو کې خپل ځان په کنټرول کې ساتي او خپل ځان په حفاظت کې ساتل. نو په حلالو کې احتیاط کول دا دویمه درجه د تقوا ده چې فضل دی. او دریمه درجه د تقوا سلامتیا ده چې سړی د مشکوکاتو څخه، د مشتبهاتو څخه ځان وګوري. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الحلال بین، حلال خو ټوله ښکاره دي، والحرام بین، حرام هم ټوله ښکاره دي، او بینهما مشتبهات، په دې مابین کې څه د شک خبري. نو تقوا دې ته وایي چې د حرامو څخه به هم سړی ځان ګوري، دا هغه فرض درجه ده. او چې کله په حلالو کې سړی احتیاط کوي نو دا هغه فضل درجه ده. او چې د مشکوکاتو او مشتبهاتو سره سړی ځان ګوري، دا د تقوا هغه د سلامتیا درجه ده. او چې کوم چاته الله تعالی خپله دوستی د تقوا په شکل ور نصیب کړه، الله تعالی د هغې سره څه کوي؟ الله تعالی قرآن کریم کې د هغې اعلان کوي، په خپل آسماني کتاب کې د هغې اعلان کوي. او من یتق الله، کم څوک چې زندگی په تقوا او په احتیاط کې تیروي، نو یجعل له مخرجا، چې په کم ځای کې پر ده باندې مشکل رالی، غم رالی، د صحت متعلق پریشانی ده، د بچانو متعلق پریشانی ده، د کاروبار متعلق پریشانی ده، د خاندانی مشکلاتو متعلق پریشانی ده، الله تعالی په ټولو پریشانی کې دته د وتلو لار اسانه کوي.
او نن د ټولو سلویه پریشانی انسانانو ته د رزق پریشانی ده. الله تعالی وایي چې زما په دوستی کې رااله نو ويرزقه من حيث لا يحتسب، د رزق بندوبست د داسې طرفه کوم چې امو تمه بدی نه. نو چې کوم څوک د الله تعالی په تقوا کې راسي نو الله تعالی ورته دنیا د پریشانیو ده، د ټولو پریشانیو د اسانه کولو لار زما په لاس کې د پریشانۍ اسانه کوم. او دنیا کې د رزق لویه پریشانی ده، الله تعالی وایي د رزق بندوبست د غیبی نظام په ذریعه باندې کوم.